بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 4 د اګست کال 2015 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن جهادي راپورونه کافي راغلي دي. دا غواړم ټول تاسو سره شریکم ځکه چې کدا پات شو بیا به دغه تعداد به زیات شي، بیا مجبور یم چې خلاصې کم. نو هغې نه ښه ده چې همداسې مفصل، ځکه چې هر منطقې نه هر سیمې نه چې مجاهدین خپل راپور رالیږي هغې غواړي د همغې سیمې مکمل خبر واخیستل شي، داسې صرف دا ونه ویل شي چې دومره کسان وژل شوي دي. نو په دې اساس دغه راپور کوم او په آخر کې که کوم سیاسي تبصره وه هغه به انشاءالله شریکه کړم. د 2 د اګست وزیرستان شمالي د ګړیوم ولسوالۍ د کانډې په پوستې باندې د کانډې پوستې نه را روان یو قطار د تکمین ووهل شو چې دغه په نتیجه کې یعنی دغه چې و قطار چې راغی د 9 بجو سهار نه چې جنگ شروع شو تر 3 بجې د مازدیګره پورې جنگ دوام وکړ. 15 عسکر پکې وژل شوي دي، یو شمېر زیات پکې ژوبل شوي دي او 3 موټرونه د نظامیانو پکې کاملا ویجاړ شوي دي. همدارنګې په متعقب د دې عملیاتو نه چې 3 بجې ختم شول، 3 ساعته وقفه راغله. 3 ساعته بعد په 6 بجو د ماښام نه دویم پړاو د دې جګړې د دوی سره شروع شو او دا د شپې تر ناوخته یعنی تر 3 د اګست تر سهاره پورې بیا دوام وکړ چې په دې کې هم زیات مرګ ژوبله او اوښتې ده. په 2 د اګست شمالي وزیرستان د میرعلي ولسوالۍ د نور سیمه کې پر پوځي پوستې د راسکوف په برید کې سره لاسي بمونو هم پر پوځي اډه باندې واردول شول چې په نتیجه کې مالي او ځاني تاوان اړول شوی دی. په 2 د اګست شمالي وزیرستان ګړیوم ولسوالۍ د پوځ پر کانډې پوستې باندې د لیزر ټوپک په عملیاتو کې یو عسکر وژل شوی دی او یو سخت ټپي شوی دی. په 2 د اګست شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ د خیسور په سیمه کې د پوځ پر سپاړه پوسته باندې د لاسي بمونو برید کې یو عسکر وژل شوی دی او یو المریض برېښنا دستګاه له منځه تللې ده. په 2 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا کې د ګیس هاوس سیمه باندې د پوستې باندې د لیزر برید کې یو عسکر وژل شوی دی. په 2 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ شلوبر پلنه په خپ سیمه کې پر پوستې د سپکو درنو وسلو برید شوی دی، مالی او ځاني زیان ور اړول شوی دی. همدارنګې په 2 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا شلوبر پر ټنډي سر پوستې باندې د لیزر ټوپک برید کې یو عسکر وژل شوی دی. دوهم برید په همدغه شلوبر په بیس خیل سیمه کې د پوځ پر پوستې وشو، د لیزر ټوپک په ذریعه مرګ ژوبله ورته اړول شوې ده. همدارنګې په 2 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا څخخیل شیردرې سیمه کې د یو نوي پوستې د جوړولو پر مهال پر پوځ باندې د ماین چاودنه وشوه چې ورپسې د درنو او سپکو وسلو برید پې وشو او بیا پوستې ته اور واچول شو. نو څه چې پکې و هغه ټول سوځېدلي او تباه شوي دي. 2 د اګست جنوبي وزیرستان تیارزۍ ولسوالۍ نری اوبو سیمه کې د FFC پر عسکرو باندې برید وشو، یو عسکر وژل شوی دی، یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. همدارنګې په 3 د اګست وزیرستان جنوبي د لدي ولسوالۍ پر مربوطاتو کې مجاهدینو هغه تعمیراتي اکمالاتي موټر ته اور ورته کوم چې د نوي پوستې د جوړولو لپاره تعمیراتي مواد راوړل او موټروان او د 3 سوارلۍ نورې هم ژوندۍ گرفتار شوي دي. موټر ته اور اچول شوی دی او خپله د کسانې ژوندي نیول شوي دي. 3 د اګست وزیرستان جنوبي د لدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې دا تکرار شو. د 3 د اګست جنوبي وزیرستان د لدي ولسوالۍ کاروان منځه سیمه کې پر پوځي قرارګاه د دراسکوف او لاسي بمونو په برید کې 2 عسکر وژل شوي دي، یو شمېر نور ژوبل کړلی شوي دي. په 3 د اګست چترال ولایت د روش ولسوالۍ پایټک سیمه کې پوځ کمین نیولی و چې مجاهدینو د مخکې څخه ترلاسه شوي راپورونو په اساس ځان ورته تیار کړی و. مخکې د هغې کمین وهي، دوی پې باندې برید وکړ، 3 عسکر یې ورته ووژل، 2 عسکر یې ورته ژوبل کړي دي او مجاهدین بیا د هغه ځای نه په خوندي توګه بیرته وتي دي.
دوهم برید د همدغه لاچګي سیمه کې پوځي پوستې باندې د خوراکي توکو پر لیږدونکي پوځي دغه باندې د راسکوف حمله شوې ده چې یو عسکر پکې مرګونه ژوبل شوی دی. دریم برید د ارسون پر کمپ باندې وشو چې د 3 BM توغندي وتوغول شول، ځاني او مالی تلفات یې درلودل. څلورم برید په همدغه سیمه کې د غنمو ډبسر په سیمه پر پوستې باندې وشو چې د پیکا او درنو وسلو سره استفاده ترې وشوله، مالي او ځاني مرګ ژوبله اړول شوې ده. دریم د اګست شمالي وزیرستان د ګړیوم ولسوالۍ کاندې پوستې ته نږدې د پوځ پوځ باندې حمله شوې چې پکې موټرونه تخریب شوي دي او د همدغه د مدد لپاره روان کاروان باندې هم برید شوی دی چې پکې 2 عسکر وژل شوي دي او نور مالی او ځاني تاوان هم ورته اړول شوی دی او د دې ځینې موټرونه اوس هم د مجاهدینو په حساب د حصار کې دي. په دریم د اګست ټانک ولایت ګومل ولسوالۍ کوټ اعظم سیمه کې پر FC باندې د کمین وهل شو چې مرګ ژوبله ورته اړول شوې ده. په دریم د اګست کوز دیر سوري پاو سیمه کې د پولیس پر پوسته د لیزر ټوپک او لاسي بمونو برید وشو چې یو عسکر وژل شوی دی او یو هم شدید ټپي شوی دی. په دریم د اګست جنوبي وزیرستان د انګور اډې ولسوالۍ درې نشتر سیمه کې د دراسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. تیره ورځ په همدې سیمه کې پر پوځي پوسته د دراسکوف په برید کې د اوبو یو ذخیره او یو امنیتي کامره هم ویجاړه کړل شوې وه. په دریم د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا سیمه کې پر ګیس هاوس پوستې باندې د سپکو درنو اسلحو برید وشو چې مالی او ځاني مرګ ژوبله ورته اړول شوې ده. په دریم د اګست چترال ولایت د روش ولسوالۍ لاچګي سیمه کې مجاهدینو د پوځ پر پوسته د پیکا او درنو وسلو برید وکړ چې یو کامره او لمریز د برېښنا سیستم له منځه وړل شوی دی. دریم د اګست د بنو ولایت اړوند فتحخیل سیمه کې د لیړپل پر پوسته باندې د لیزر ټوپکو برید د راکټو او لاسي بمونو ترسره شو. جګړه یو ساعت دوام وکړ. 2 پولیس افسران پکې هلاک شوي دي، یو شمېر تعداد ټپیان شوي دي او د کومک لپاره را روان د پوځ کاروان باندې هم کمین وهل شوی دی چې هغه کمین د 15 کیلو وزني یو ماین چاودنه پرې شوې ده او شدیده مرګ ژوبله ورته اړول شوې ده. همدارنګې په دریم د اګست بنو ولایت میریان ولسوالۍ اړوند پر میریان تانې باندې د لاسي بمونو په برید ترسره شوی دی. 2 پولیس افسر پکې ژوبل شوي دي. په دریم د اګست خبر راکړ شوی چې د اګست په لومړۍ نیټه د جنوبي وزیرستان تیارزي ولسوالۍ جټیرې سیمه کې اوسیدونکی د FC عسکر شکور او همدارنګې مفتي شاهي خان مسعود زوی د نیولو نه پس د دندې پرېښودو په ضمانت سره خوشي کړلی شوی دی. په دریم د اګست تیره ورځ سرو تاڼې اړوند د سرو کونړیانو کالونۍ سیمه کې 2 زندانیان جواد سکنه ورسک او شاکر عرف مولانا مجتبی چې د حکومت په زندان کې په جعلي جګړه کې په ډېر بېرحمۍ سره په شهادت رسول شوي دي او بیا د جعلي جګړې او دغې ډرامه شوې ده چې دا په حساب ترهګرو راغلي او په جګړه کې ووژل شو. نو دا مجاهدین دا وایي چې دوی اوس بله لاره نه کله چې مجاهد سره ماته وخوري دوی په دې رقم کارونو ته لاس اچوي. څلورم د اګست خیبر ولایت لنډي کوتل ولسوالۍ کم شلمان سیمه کې د FC پر پوسته د راسکوف برید ترسره شو، یو عسکر وژل شوی دی. په څلورم د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ شلوبر په بیخیل سیمه کې پوځي باندې د راسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. څلورم د اګست کرمې ولایت سدې ولسوالۍ پړاو چپري کلي کې د FC پر پوسته د دراسکوف سره د سپکو درنو وسلو برید شوی دی. 2 عسکر وژل شوي دي، 3 نور ژوبل شوي دي، یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. همدارنګې په څلورم د اګست جنوبي وزیرستان لدی ولسوالۍ کړم ګراړۍ سیمه کې پوځي کاروان باندې کمین وهل شوی دی، مالی او ځاني تلفات ور اړول شوي دي.
همدارنګې په 4 د اګست جنوبي وزیرستان لدی ولسوالۍ بازي قلعه باندې د دراسکوف او لاسي بمونو برید کې مرګ ژوبله اړول شوې ده. په 4 د اګست جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ د شولام سیمه کې دراسکوف په برید د FC یو عسکر وژل شوی دی. دا د دغه 2 ورځو جهادي خبرونه چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل. اوس راځم یو مختصره نړیواله سیاسي تبصره ده چې هغه تاسو ته وړاندې کوم. نور سیمه ییز او نور مسایل به انشاءالله سبا ته په خپله برنامه لرو. په تاسو ګورئ په دې ورځو کې یو کلیپ دی چې د حماس د خوا نه خپور شوی دی چې په موږ باندې د غذایي او د اوبو د برخو د دې قلت چې یهودانو لګولی دی. دې کې خو د فلسطین او د غزې او د حماس چې څومره بچي او اولادونه د مري هغه باندې خو نړۍ بالکل چورت نه خرابوي. خو دغه کلیپ چې حماس پخش کړی دی په دې کې دی ښودلی دي چې که تاسو دغه ظلم کوئ چې په موږ باندې مو اوبه او ډوډۍ بندې کړي دي نو دې تاثیر دا دی چې ستاسو کوم بندیان او زندانیان موږ سره دي د هغې په صحت باندې هم د ده منفي اغېزه ده ځکه چې موږ خپله خوراک ته څه ونه لرو نو هغه ته به څه ورکړو. دا کلیپ په ده منظور باندې دوی نړۍ ته نشر کړ. د هغې باندې د غربي نړۍ او بالخصوص د امریکا او د اسرائیل د ډلې چې د یهودان دي د هغې په دې دا غوغا اچولې ده چې دا دوی قصدا ښیي دا خو خلاف د انساني او بشري دغه دی دا د ځورونې لپاره کړی دی دا باید دا رقم کلیپونه باید نشر نشي دی دا کار غلط کوي دا خلاف د حقوق بشر دی دا دی. یعنې دی یو کس چې په دې حالت کې دی ګوري چې هغه ژوندی دی خو وزن بایللی دی 21 کلن ځوان دی وزن بایللی دی او دا خلاف د انسانیت او بشریت ګڼي. خو 80,000 ماشومان چې د فلسطین او د غزې کې دا شهیدان کړل وی وژل او د ولګې نه دغه نن ډېر ماشومان د ولګې نه په غزه کې مړه شوي دي. دغه نن حتی د کوم ځای کې چې غزه توزیع کېدله بیا یې پې حمله کړې ده 15 تنه یې هلته شهیدان کړي دي. په یو بله حمله چې کړې ده په هغې کې 30 کسانو فلسطینیان شهیدان کړي دي. نو خپله چې دوی څه کوي هغه دوی ته جنایت نه ښکاري هغه دوی ته خیانت نه ښکاري هغه دا صحیح کار دی. خپل ولګې نه ټول فلسطینیانو باندې دروازې بندې کړي اوبه پې بندې کړي دوای پې بنده کړي شفخانې ورته د منځه ویوړې کورونه یې ورته مسمار کړل. دته غربیان خاموشه دي مګم یو تن د دې یهود او نصارا د دغې نسل نه چې هغه ډوډۍ د خپله هغې خوراک ته څه نه لري نو زنداني ته به څه ورکړي. نو هغې همدې لپاره دا وښوده چې که په موږ تاثیر یې کړی خو ستا په نفرو یې تاثیر کړی. ولې چې دغه څو میاشتې مخکې چا کسان یې خوشې کړل هغه ولې داسې چاغ چمن روغ جوړ ولې چې د هغه وخت ډوډۍ دومره وه چې د اسرائیلیان خپلو زندانیانو ته هم ډوډۍ ورکړي او زندانیان یې خراب نه وو. و چې د خپله د اولاد مري خپله ډوډۍ نه لري نو زنداني ته څه ورکړي. نو دی د ده بابت نه نړۍ ته وښوده چې دلته د ولګې دا حال دی د هغې باندې دوی داسې غوغا جوړه کړې ده د خلاف انسانیت دی. خپله چې وژني هغه خلاف د انسانیت نه دی. خپله چې په ماشومانو باندې ډوډۍ بنده کړی خلاف د انسانیت نه دی. په خپله چې د خلکو کورونه مسمار کړي د اوبه پې بندې کړي د برقې دا خلاف د انسانیت نه دی. دا دی د دوی هغه عدالت دا دی د د حقوق بشر دا دی د دوی هغه انسانیت چې دوی بیا وایي چې زموږ پکې ځینې هغه سرپنامه مسلمانان چې په ظاهره مسلمان دي خو اصل کې یهودان دي او د دوی په ډالرو باندې ګرم دي هغې بیا وایي چې دغه د اسلام خپل دین ته خپل اسلام ته بیا په سپکه سره دلته انسانیت خو دې غاړه نشته دی خو د انسانیت هغه په حساب شعاف کوي. هیله ده چې برنامه وګورئ خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ.